بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مې بحث تاسو ته په انفلیشن یا د پیسو په پړسوب باندې وکړي. انفلیشن یا د پیسو پړسوب، انفلاسیون بله معنا هم د ګرانۍ په معنا ده. ما خو تاسو ته په تیر درس کې د هغه پر پیژندنه باندې وویل مال چې په متواتر ډول سره په مسلسل ډول سره چې کله د اجناسو او خدماتو قیمتونه لوړیږي هغه ته موږ انفلاسیون ویلی سو، او د پیسو ارزښت چې کیږي د اجناسو په مقابل کې کمیږي. یو مثال مې په تیر درس کې تاسو ته درکړي. راځم پر لاملونو باندې بحث درته کوم نن که کم لاملونه انفلاسیون یا د پیسو پړسوب پیښوي یا ګراني رامنځته کوي، هغه کم لاملونه دي. لومړی لامل چې شي دی هغه فکټورونه چې تقاضا لوړوي په بازار کې و چې شي ته و اجناسو ته و خدماتو ته. هغه لومړی چې شي دی موږ وایو پبلیک ایکسپنډیچر، یعنی څه معنا؟ د حکومت مصارفات. که چیرې حکومت خپل مصارفات لوړ کړي، یعنی مصارفات زیات کړي، نو په بازار کې به تقاضا زیاته سي و اجناسو ته، چې یو دا باعث د دې کېږي چې نرخونه لوړ سي. موږ تاسې دا ویلي دي کله چې اجناسو ته تقاضا لوړه سوله، کله چې خدماتو ته تقاضا زیاته سوله، نو دا باعث د ګرانۍ کېږي. ولې؟ پروژ زیاتېږي. نو چې کله پروژ زیات سو، دکاندار، تجار، خرڅوونکی ټول یې بس په څه په لوړ قیمت باندې ورکوي. ولې؟ خو هلته خلک یې رانیسي، فرق نه ورته کوي. دوهمې زیاتوالی په شخصي لګښتونو کې. د شخصي لګښتونو څخه زموږ هدف دا دی چې مثلا هر هغه څوک، موږ خو مخکې پبلیک ایکسپنډیچر ویل نه، د حکومت مصارفات، اوس پرایویټ ایکسپنډیچر یعنی شخصي لګښتونه. د شخصي کمپنیانو، فابریکو، صنعتکارانو، تجارانو د دوی مصارفات زیات سي. دوی په بازار کې اجناس ډیر رانیسي، خدمات څه کوي؟ خدمات زیاتی. نو په دې اړوند باندې دا بل فیکټور دی چې څه کوي؟ چې تقاضا په بازار کې لوړوي او باعث د پیسو د پړسوب یا د ګرانۍ کېږي. بل لامل هغه چې تقاضا لوړوي زیاتوالی په صادراتو کې. که چیرې ته هر څه یا ټوله شیان څه وکړې، مثلا موږ په افغانستان کې په هلمند کې موږ پنبه، غنم، جوار، هندوانې دا شیان څه کوو؟ تولیدوو. که چیرې موږ دغه تولیدات په زیاته اندازه باندې و خارجي هیوادونو ته صادر کو، دا خپله تقاضا ورته لوړېږي. تقاضا چې لوړه سوه باعث د پیسو د پړسوب کېږي. نو د خلکو ضرورت نشته، مطلب نو د خلکو ضرورت نه راپکېږي، د خلکو تقاضا موږ نه ده ورپوره کړې. نو یو دغه لامل دی چې که چیرې صادرات د یو هیواد زیات سوله و اجناسو ته، او هغه اجناس یعنی په کافي اندازه باندې په هیواد کې نه پیدا کېدل، همدغه باعث کېږي چې وسي چې دا فکټور تقاضا لوړوي او باعث د انفلاسیون کېږي. بل لامل چې شي دی ریډکشن ان ټاکسز. موږ وایو حکومت که چیرې مالیات وضع کړي، پوه سواست؟ که چیرې حکومت مالیات وضع نه کړي یا مالیات کښته کړي، دا هم باعث د څه شي کېږي؟ د ګرانۍ کېږي. ولې؟ دا چا سره به پیسې زیاتې، کله چې پیسې په بازار کې زیاتې سولې و اجناسو ته تقاضا زیاتېږي، او دا یو څه شي کېږي؟ لامل د دې کېږي چې بیا د پیسو پړسوب یا انفلیشن منځته راوړي. راپیډ growth of population. په یو هیواد کې چې په چټکۍ سره د هغه نفوس زیاتېږي، کله چې نفوس په چټکۍ سره زیاتېږي، نو دا باعث د څه شي کېږي؟ باعث د دې کېږي
چې انفلاسیون پیښیږي. یعنی ولې پیښیږي؟ په دې خاطر باندې چې نفوس زیاتیږي، د هیواد تولیدات کم یې، نفوس زیاتي، مصارف زیاتیږي، تولیدات په مصرف باندې ډیر رسیږي. نو کله چې تولیدات دننه په هیواد کې په مصرف باندې ورسیږي، دا باعث د دې کېږي تقاضا و اجناسو ته یا تولیداتو ته لوړیږي او انفلاسیون زیاتیږي. مثلا هلمند د افغانستان دپاره 100 ټنه جواري او 100 ټنه غنم بس د افغانستان دپاره کافي دي، او 50 ټنه دوی خارج ته صادروي، یعنی 1.5 ټنه موږ تولیدوو. که چیرې نفوس زیات سو، نفوس چې زیات سي، باعث به د چی سي؟ باعث به د دې سي دا خو د دغه کافي نفوس دپاره و. که نفوس 1.5 چند سو، دا معنا لري چې موږ باید 50 ټنه چې مو خارج ته صادروله هغه هم راګرځي، په مصرف رسیږي، او نوره تقاضا هم اجناسو ته زیاتیږي. نو دلته چې زیات سوله قیمتونه لوړیږي، ګرانې جوړیږي. دا هغه فکتورونه دي چې لامل د تقاضا د زیاتوالي کیږي او څه رامنځته کوي؟ انفلاسیون یا د پیسو پړسوب یا ګراني رامنځته. دا هغه فکتورونه دي چې د عرضه کمبودي، په عرضه کې کموالی راولي او په عین حال کې د پیسو د پړسوب سبب کیږي. هغه به مثلا shortage of supply، لکه څنګه کموالی د عرضې یا د په عرضه کولو کې د خدماتو د اجناسو په عرضه کولو کې کمبود. کله چې کمبود راسي، مثلا څنګه مزدوران کم سول، یو مزدوران په کافي اندازه نه پیدا کیږي، مځکه په کافي اندازه باندې تولیدات نه کوي. کله چې ځمکه په کافي اندازه باندې تولید ونه کړي، غنم، جوار، وربشې، هندوانې، سبزیجات په کافي اندازه باندې ونه کړي، دا څه شي کیږي؟ په بازار کې کمبود د عرضې د اجناسو کیږي. نو دا هم یو هغه لامل دی چې څه شي کیږي؟ د ګرانۍ سبب ګرځي. هورډینګ بای ټریډرز، دغه زموږ د دین د نگاه څخه هم صحیح کار نه دی. زموږ دین هم دا کار نه تشویق کوي. تجاران اجناس په ګدامونو کې ساتي. کله چې تجاران اجناس په ګدامونو کې وساتي، دا هم یو لامل د څه شي کیږي؟ د پیسو د پړسوب کیږي. چې کله د پیسو د پړسوب لامل وسو، نو څه رامنځته کیږي؟ نو ګراني رامنځته کیږي. خلک مجبور دي، خلک اجناسو ته ضرورت لري. مثلا غوړي دي خلک یې په ګدامونو کې ساتي چې ګران سول بیا راباسي، یا غنم دي خلک یې رانیسي، تجاران یې رانیسي ساتي، کله چې ګران سول بیا څه کوي؟ بیا راباسي. چې دا لامل د څه شي کیږي؟ د پیسو د پړسوب یا د ګرانۍ کیږي. بل هغه لامل چې د عرضې د کمبود کیږي او مستقیما انفلاسیون یا انفلیشن منځته ځینې راځي، هغه څه شي دی؟ هورډینګ بای کنزیومرز. بعضې خلک دی ضرورت نه لري، اما دوی څه کوي؟ دوی اجناس په کورونو کې یا د ضرورت د اندازې نه دوی څه کوي؟ زیات رانیسي او ساتي. مثلا دوی وایي سبا رومیان ګرانیږي، سبا نن کیلو په 10 روپۍ ده، سبا په 20 روپۍ ده. دوی راولاړېږي تر ضرورت زیات، یوه هفته د 2 کیلو بسیږي، دی 2 منه 3 منه رانیسي. دا لامل کیږي. یا دې مثلا د موټرسایکل ټانکۍ یا د موټر ټانکۍ ده، ته راولاړېږي، ستا دپاره 10 لیټره کفایت کوي. ته دا وایې چې دا ګرانیږي په راتلونکي هفته کې. ته خپل د موټرسایکل، د موټرانو یو څه په بیلر کې په کور کې هم ساتې. دا یعنی ستا ضرورت نه دی، خپل تر ضرورت زیات شی رانیسې او کور ته ذخیره کوې. دا هم باعث د ګرانۍ کیږي. او ما د نن ورځې په درس کې تاسې ته د پیسو د پړسوب یا د انفلاسیون یا د ګرانۍ لاملونه وویله. په آینده درس کې بیا زه تاسو ته د خیر سره د هغه پر اقسامو بحث وکړم. ډېره مننه. آباد اوسئ.